د افسانې لیکونکی دی نسیم الوهاب او د افسانې نوم دی هنداره. په دغه هیله چې ستاسو خوښه شي در سره شریکوم یې، ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. کائنات چې د احمد علي خان کاکا یک یوه نیازبینه لور وه. په حقیقت کې کائنات وه، ځکه چې د هغې د سپوږمۍ په شان مخ د ګورو زلفو په وریځو کې داسې ښکارېدو لکه چې د لمر رڼا چا د ململ په لپټۍ ساره کړې وي. سترګې به یې لکه د ستورو په شان ځلېدې، د شونډو سرخي به یې د افق هغه سرخي ښکارېده کومې سرخۍ چې به د ځان سره د شفق ټول رنګونه په خپله غېږه کې راوړي وو. خو چې کائنات څومره ښایسته وه، نو دومره د هغې د قسمت کرښې کږې وې. کائنات چې په کالج کې سبق ویلو او د 14 امتحان ته 10 ورځې پاتې وې، هغه به سحر کالج ته روانېده، نو په خپله کمره کې به هندارې ته مخامخ ولاړه وه او سینګار به یې کولو. بیا به یې دغې هندارې سره بلها خبرې وکړې، ځکه چې په دغه کور کې دا هنداره د کائنات یوه ښه ملګرې وه، ولې چې په دغه کور کې چا سره دومره وخت نه و چې کائنات له یې ورکړی وي. پلار یې د کلي خانو چې د خلکو د جنجالونو او د کلي د مسلو نه وزګارېدو. د مور یې د کلي غم خادي نه خلاصېدل. په کور کې یوه نوکره وه چې د هغې نوم سکینه و. هغه به ټوله ورځ د کور په کارونو کې اموخته وه. لنډه دا چې په دغه کور کې هندارې سره کائنات د خپل زړه رازونه شریکول. کائنات اوس پیغله وه او لکه د سپړدې غوټۍ خوشبويي یې تر لرې لرې رسېدلې وه. نو په دغه وجه د لرې لرې نه د کائنات دپاره ښې ښې رښتې راتللې چې کله به د کائنات غوږو ته سکینې دا خبره ورسوله چې نن بیا ستا دپاره څوک راغلي وو، نو کائنات به وشرمېده او خپلې کمرې ته به لاړه. همدغې هندارې ته به مخامخ ودرېدله او خپل خیالي محبوب سره به یې بلها خبرې وکړې. ځان به ورته په ناوې کړو جامو کې ناوې ناوې ښکارېده. ډېره خوشحاله به وه. خو چې کله به ورته سکینې دا خبره وکړه چې بابا جان هغې کور والا ته انکار وکړو، نو هغه به ډېره خفه شوه او د دې ټول امیدونه به په ارمانونو کې بدل شو. د کائنات دپاره د مختلفو کورونو نه ښې ښې رښتې راغلې، خو احمد علي خان کاکا به په هر چا کې څه ناڅه نقص راویسته او په دغه وجه به یې ورته انکار کولو. احمد علي خان کاکا ته څو ځله د کائنات مور ویلي وو چې ګوره دا ټول خلک د دې معاشرې بندیان دي، ستا د لور دپاره به د اسمان نه څوک نه راځي. خو هغه به په دې خبره د کائنات مور ته غوسه کېدو او په ځواب کې به یې ویل چې په دې معاشره کې د خپل حیثیت مطابق خلکو سره ژوند تېرول پکار دي. ته په دې خبره ولې نه پوهېږې؟ د رشتو د تګ راتګ دا سلسله تر څه وخته پورې روانه وه، خو بیا ورو ورو په کمېدو شوه او د بیا انکار کولو په وجه احمد علي خان کاکا په کلي کې یو سوالیه نشان شو چې په دې سوال باندې نه په کور څوک پوهېدل او نه بهر. چا به ویل چې احمد علي خان کاکا په خپل جایداد کې ځان سره څوک شریکول نه غواړي، او چا به ویل چې نه دا د خان یک یوه نیازبینه لور ده، نو ځکه یې د ورکولو زړه نه کېږي. خو اوس کائنات ته هم ورو ورو د خپلو امیدونو د رنګینې دنیا دا ډیوې سطح شان ښکارېدې. اوس هم چې کله کائنات دغه هندارې ته ولاړه وي او د خپل راتلونکي ژوند په باره کې مختلف سوچونه کوي، اول خو په دې سوچونو کې هغې ته د یو سکون احساس کېدو، خو اوس کله کله ورته د ناکامۍ یو بدرنګ عکس ښکاره شو چې د وحشت نه ډک ویرېدونکی عکس و. کائنات څو ځله بابا جان ته د خپل زړه د حال ویلو کوشش کړی و، خو احمد علي خان کاکا په کلي کې د راتلونکي الیکشن په وجه دومره مصروف و
چې د خپلې لور خبره یې د زړه په غوږونو نه اورېده او څه توجه یې نه ورکوله. پلار یې د الیکشن په منډو ترلو کې مصروف و او لور یې د ناامیدۍ په سمندر کې غوپې وهلې. ټک د الیکشن نه یوه ورځ مخکې د کائنات د 14 اخري پرچه وه. د پرچې ختمېدو نه پس کائنات په کالج کې د یوې نوکرې سره په خبرو اترو کې مشغوله وه. دا نوکره ډېر وخت نه په دې کالج کې وه چې اکثر به یې د کلاسونو صفایانې کولې. اول خو به کائنات او دې نوکرې د یو بل سره صرف ستړي مشي وکړل، خو نن یو بل سره بلا خبرې وکړي. کائنات چې کور ته راغله نو څه بل شان وه، ځکه چې نن د هغې په سترګو کې ناامیدي نه وه. دا په خپل کټ کې پرېوته او ډېر سوچونه یې وکړل. نو آخر پاڅېدله او هندارې ته مخامخ شوه، خو نن دا هنداره کائنات ته دروغجنه ښکارېدله، ځکه چې په دې هنداره کې کائنات د خپل راتلونکي ژوند ډېر ښکلي خوبونه لیدلي وو او د خپلې رنګینې دنیا ټول رنګونه یې په خپل ځان کې اچولي وو، ځکه چې په دې هنداره کې هغې ځان له د خوبونو او رنګونو یوه بله دنیا جوړه کړې وه. اوس دا هنداره ورته دروغجنه ښکارېدله، ځکه چې په دې هنداره کې هغې څومره هم خوبونه لیدلي وو، یو هم پوره نه شو. د هغې د هندارې نه نفرت پیدا شو. هغې دغه هندارې ته ویل ته دروغجنه یې، تا ما ته دروغ ویلي و چې ته سپوږمۍ نه زیاته ښکلې یې، ستا په سترګو کې رڼا ده، خو نه زه داسې نه یم، زه خو ډېره بدرنګه یم. او بیا یې دغه هنداره راوچته که ورته ګویا نه شو چې زه نوره تا نه ګورم، زه خپل بدرنګ شکل په تا کې لیدل نه غواړم. او هنداره یې ځمکې ته راګوزاره که ټوټې شوه چې ورسره کائنات هم په ژړا شوه. سبا لا الیکشن دی او احمد علي خان کاکا نن چم په چم د ووټونو په تکل ګرځي. د کائنات مور هم د محلې د 2-4 ښځو سره کور په کور ګرځي. څه وخت پس کائنات د خپل ضرورت کډې په یو وړوکي بیګ کې واچولې او د کور نه بهر ووتله. د کور نه لرې د سړک په غاړه ورته د کالج هغه نوکره ولاړه وه او دواړه یوې رکشې ته وختلې. خدای خبر چې چېرته لاړې. سحر ووټونه شروع شول او د کلي خلک پولینګ سټیشن ته روان وو. ډلې خلک راځي، ووټونه اچوي او بیا ځي. ټوله ورځ په دې کې تېره شوه. ماښام شو او د ووټونو شمېرل شروع شو. احمد علي کاکا په حجره کې ناست دی او ورسره د چم حالت نور خلک هم ناست دي. ډول والا هم د خپلو ډولکیو مزي ټیټ کړي دي چې په دې کې یو کس په منډو راغلو، چغه یې کړه زمونږ خانجي وګټله. د دې आवाज نه پس په حجره کې ډزې شوې او ډولکو والا هم میدان ته شو. په لږ ساعت کې په حجره کې لویه ګڼه جوړه شوه. احمد علي خان کاکا ته خلک مبارکۍ ورکوي چې په دې کې د کور د اړخ نه یو کس په چاک قدمونو را روان دی او خانجي ته رانږدې شو. په غوږ کې ورته څه وویل او دې سره احمد علي خان کاکا یکدم پاڅېدلو، کور ته روان شو. د کائنات مور ناسته ده او چاړي. د سکینې هم اوښکې نه ودرېږي. په دې کې خانجي په کور را دننه شو او پوښتنه یې وکړه چې کائنات څه شوه. مور په جړغوني آواز وویل چې مونږ ویل که هغه په پولینګ سټیشن کې ده، خو لا تر اوسه نشته چې چېرته تللې ده. احمد علي خان کاکا د کائنات مور له تسلي ورکړه او ورته ویې ویل چې فکر مه کوه، زه یې معلومات کوم. په تادۍ له کوره ووتو. د حجرې نه د ډولکو او د ډزو آوازونه راتلل. د آوازونو سره د کائنات د مور د ژړا آواز او د سکینې ژړا داسې ښکارېدله لکه چې د کائنات ډولۍ له کوره وځي. ډېر وخت پس احمد علي خان کاکا په ستړو قدمونو کور ته را دننه شو. د کائنات مور ترې پوښتنه وکړه چې څه پته ولګېده، خو خانجي خپل سر پناه کې وخوځولو. دې سره د کائنات مور د ځانه سڼې شوکول شروع کړل او په چغو یې وژړل، خو سکینې په خپله غېږه کې ونیوله. په حجره کې ډزې وې، ډولکي غږېدل او خلک ګډېدل، خو دلته په کور کې ژړاګانې وې. احمد علي خان کاکا ورو د کائنات کمرې ته را دننه شو. هغه چاپېره نظر وګرځاوه
د هغه سترګې د اوښکو نه ډکې وې، خو چې څه وخت د احمد علي خان کاکا نظر په هنداره پرېوته چې په ځمکه ټوټې پرته ده، نو دغه وخت احمد علي خان ته په ړومبي ځل د خپلې غلطۍ احساس وشو او په ژړا شو. هغه د دغه هندارې د ټوټو د یو ځای کولو کوشش وکړو چې په دغه ټوټو کې هغه د خپل ځان یو قاتل او مجرم ښکاره شو، ځکه چې هغه د کائنات د ارمانونو قاتل و. هغه د کائنات د خوبونو مجرم و. احمد علي خان کاکا ته د هندارې په وړو وړو ټوکړو کې خپل غیرت، ناموس او عزت ټوټې ټوټې ښکاره شو. نن په دې ټوکړو کې هغه ته د خپل حیثیت پته ولګېده او په زړه کې یې ځان سره وویل کائنات ما معاف کا، ما معاف کا. بیا ورو ورو د کائنات د کمرې نه راووتو او د کائنات مور ته رانږدې شو. د کائنات مور ورسره بلها وجړل. احمد علي خان کاکا په زړغوني آواز وویل ما نن الیکشن وګټلو، خو ژوند مې بایلو. بیا ورو خپلې کمرې ته وردننه شو، ور یې بند کو. په حجره کې ډزې وې، ډولکي غږېدل، خلک ګډېدل. په دې دومره لوی شور کې چا هم د تماچې د ډز اواز وانه اورېدو.